حضرت جبرائیل علیه السلام حضرت پیغمبر علیه السلام سره په هره روژه کې قرآن عظیم شان تیرو دورې کوه. حکمت ته چې ترتیب د آیاتو ورته معلوم شي، پیغمبر علیه السلام ته تجوید هم راشي او هغه منسوخ تلاوت آیاتونه ورته معلوم شي چې دا آینده کې به بیا نه تلاوت کوي. خو حضرت جبرائیل علیه السلام هر کال په روژه کې یو وارې قرآن عظیم شان تیرو د پیغمبر علیه السلام سره، په آخري کال 2 وارې تیر کو ورسره. پیغ کې حکمت وایده و، په اول کال چې وحی شروع شو پیغمبر علیه السلام ته د روژې مبارک په میاشت کې وحی شروع شوه. په یغه کال دور نه ورسره وکړو، نوی وحی شروع شو چې 15 آیتونه نازل شوه. په آخر کال لکه دیغه اول کال قضایی چې وي چې په اول کال دور نه ورسره کړی، په آخر کال کې 2 وارې او تنبیم شو په دې چې نور به ته ځې د دنیا نه. ځکه حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها د حضرت فاطمې نه چې پوښتنه وکړه چې تا ولې وژړل، نبی علیه السلام د مرض موت په وخت کې دا ورنږدې کړه او په غوږ کې څه ورته وویل، حضرت فاطمې وژړل. بیا چې ورنږدې کړه بیا یې وخندل. نو هغه د ژړا موجب دا ذکر کوي چې نبی علیه السلام راته وویلې چې جبرائیل علیه السلام به نور کله په کال کې یو وارې تلاوت ما سره د قرآن عظیم شان کوه، سږ روژه کې 2 وارې، نو معلومیږي زه نور د دنیا نه ځم. دا د هغه اول کال لکه قضایي وه چې په دا اخر کې وکړه. هر صورت چې نازل ده زه علم په لرم چې په کوم ځای کې نازل ده. صورت خو څه کوي؟ هر آیات چې نازل ده زه علم لرم چې په کومه واقعه کې نازل ده. خو که د هغه باوجود زه تر ځانه په لوی عالم خبر شم چې په یو ځای کې یو لوی عالم تر ما شته په قرآن عظیم شان کې، او د اوښ په مزله زه ورسېدی شم، زه به ورسپور شم ور به شم. علم نه تر مرګه موږ نه مستغني، او ورځ په ورځ زیاتېږي. داسې نه چې په کوو بار بار، او بیا چې تجربه ته لحاظ ته وکړو یو کتاب موږ یو استاد ډېر جید استاد دوی ویلي وای ما چې 18 وارې مرزایت درس کو، بیا وروسته د مرزایت په حقیقت پوه شو. 50 وارې د جامع د درس و طالبانو ویلي چې 50 که 55 وار ده، زه به مطالعه اوسم نه ویایم. سورت یوسف مبارک په شام شریف په حمص کې تلاوت کو، یو سړي ورته ویل داسې نه ده نازل. ده ورته ویل ما خپله پیغمبر علیه السلام ته تیر کړی د سورت یوسف، هغه راته ویل ډېر ښه دې زده ده. او ته وایې چې دغسې نه ده. د یو سړي د خولې نه د شرابو بوی راپورته شو.
دوی ورته ویل ښه چې کې شراب او تکذیب د قرآن کوي بیا حد په جاري کړو د شرابو حد یې ورکړو. اوس دلته یو مهم ځای دا ده هغه سړی چې تکذیب د قرآن وکړو په تکذیب د قرآن خو سړی کافر کېږي بیا حضرت ابن مسعود وژو ولې نه؟ نو اسانه جواب دا ده دا سړی شرابې چې کلي د نشې په حال کې و د نشې وخت خبرو ته اعتبار شته. دومه خبر یو د خولې نه د شرابو بوی راغی د حد په جاري کړه په بوی باندې چې د چا د خولې نه د شرابو بوی راغی حد جاري کوی شي څوک؟ نو هغه سړي اقرار وکړه په شراب څښلو نفس په بوی باندې نه. بله خبر حضرت ابن مسعود څنګه حد په جاري کوه؟ حد خو د حاکم کار ده د قاضي کار ده دا خو د هر سړي کار نه ده چې چا نه بوی د شرابو که ومني. اوس چې موږ تاسو ته څوک په دغه ځای کې اقرار د شرابو د څښلو وکړي موږ ته روا ده چې حد په جاري کړو؟ موږ به صرف شاهدي قاضي ته ورکوو. د ده د اقرار حدود او تنفیذ دا خو د حکومت کار ده دا خو د هر چا کار نه ده. حضرت ابن مسعود څنګه حد په جاري کوه؟ وایي ښایي حضرت ابن مسعود په دغه ځای کې امیر و د هغه علاقې چې کوم ځای کې د تلاوت وکړو هغه ځای امیر دی و نو تفویض د احکامو ده ته شوی و چې شوی و نو بیا خو خود جاري کوی شي. دا وروسته روایت کې چې نبی علیه صلات وسلام د حضرت انس نه څوک پوښتنه کوي چې رسول الله د دنیا نه تلو قرآن چا یاد کړی دی ورته 4 نفر هغه ټول د انصار وو حضرت ابی حضرت معاذ حضرت زید حضرت ابو زید. د ابو زید په نامه کې اختلاف ده چې نوم یې څه ده څوک یې سعد ابن عمر ده څوک یې قیس ده دغه 4 قرآن یادو. اوس د سوال واردېږي چې پرون موږ ویل د نبی علیه السلام په وخت کې 10,000 حافظان وو او دا یې دلته وایي چې صرف 4 نفره. نو توجیه څوک داسې کوي چې دغه 4 به ذات خود د پیغمبر علیه السلام نه یاد کړی وو هغه نورو د صحابه او شاګردانو د هغو نه یاد کړي وو یو او یا دا معنا ده 4 نفرو قرآن عظیم شان یاد و په یادی مشهور وو شاګردان ډیر درود رسول الله به خلک دی ته ورلېږل. او یا اسانه جواب دا ده چې اصلا په انصارو مبارکینو کې 2 ډلې وې اوس او خزرج. یو پخوا خو هم د دوی بدۍ وې مخکې به مفاخر په قهرمانیو سره ذکر کول په موږ کې پلانکی قهرمان ډیر مرګونه یې کړي په موږ کې. دریم حضرت حنظله چې په د جنابت په حال کې شهید شو ملائکو غسل ورکو غسیل الملائکه. څلورم حضرت عاصم چې شهید شو مچیو دغه خلکو نه وساتو چې هغه د دې سره مبارکي ورپرې کوو که مغازي مو یاد وي. داسې 4 نفره دا کرامتونه دي د ټولو ذکر یې کړه. دغه په مقابل کې بیا خزرج ورتلې په موږ کې بیا 4 قاریان دي په تاسې کې نشته. دا د اوس د خزرج په مقابله کې داسې نه چې په صحابو کې بل حافظ نه و خو په دغه وخت کې په اوس کې حافظان نه و په خزرج کې و په اوس کې نه و. یغه مفاخر بیان کړه دغه 4 نفر دوی ورته په مو کې بیا د 4 قاریان موجود دي او قرات وکم منصب نه ده. دغه وخت قاریان خو عالمان د قرآن و په مو کې 4 غټ علما موجود دي چې هغه په تاسو کې نشته. فلا لم يقل الله يستجيب لله وللرسول اذا دعاكم فقال
اوس فضائل شو د سورت فاتحه مبارکه په کې دا چې دا یو جامع ترین سورت په سورو د قرآن عظیم شان کې د اعظم په اعتبار د مضامینو مخکې موږ ویلو د قرآن ټول مضامین په دې کې موجود دي او دا د دم سورت هم د سورت رقیه هم ورته ویل کېږي واقعا مخکې موږ تاسو کتاب المغازي کې مو ویلې صحابه روان دي 10 نفره دي یو کلي ته ورسېده د کلي نه یې ماړۍ وغوښته هغوی انکار وکړه ماړۍ ورنه کړه بیا د هغه قوم سردار چې شي وچیچه دا ملګري ورته تا مخکې دمونه کړه دمګره یې ده ورته ویل نه خو سورت فاتحه مې په ویلې بیا چې اوس دا 10 پسونه دي